شیخ ادریس صاحب د جنازې نه پس چې دنو 15 مولیان چې دنو هغه هم چې دنو د دنیا نه رخصت شوي دي ځکه چې هغه اکسیډنټ کړو 15 مولیان چې دنو دغه تعلق د کوهاټ سره هغه راغلو جنازې له هغه میلمانه او دغه نه پس چې دنو چې کله جنازه شوې ده هغه په واپسې کې چې دنو خپل ځای ته تلل نو دغه غاړه چې دنو اکسیډنټ شوی ده په کې چې دنو 15 مولیان چې دنو د دنیا نه رخصت شوي دي چې دغه نومونه دادي په دې کې چې دنو مولانا جنید ده مولانا سکندر مولانا نیاز ولی خان او مولانا الفت نواز او مولانا مفتی دیار خان دا 15 مولیان چې دنو د دنیا نه پرون پکې هم رخصت شوي دي چې کله د مولانا شیخ ادریس صاحب جنازه شوې ده دغه نه پس چې د 15 مولیان چې دنو هغه پکې هم د دنیا نه رخصت شوي دي پرون د قیامت ورځ وا کته سوچ وکړئ مفتی صاحب چې دنو هغه د دنیا نه رخصت کړه ده دا کسان ناغلو جنازې له د مفتی صاحب دغه مفتی صاحب جنازه وکړه او دوی په خپل هم پسې د دنیا نه رخصت شول ځکه چې ګاډي اکسیډنټ وکړ دغه نه پس چې د دنیا نه رخصت شول پرون چې دنو بلکې زمون په خیبر پښتونخوا کې یو قیامت تیر شوی دی دنو ډېر خلکو چې دنو شرکت کړی دی او تاسو سوچ هم نشئ کولای چې دې جنازه په تاریخ کې هم نه شو لکه مولانا شیخ ادریس صاحب چې کومه جنازه شوې ده یار کنه پرون چې دنو قیامت تیر شوی دی دا مولیان چې دنو دا پکې هم د دنیا نه رخصت شوي دي نا مفتیان پکې هم د دنیا نه رخصت شوي دي چې دوی راغلو د کوهاټ نه او دوی 400 ته راغلو او دوی چې دنو جنازې راغلو خو داغه نه پس چې نو دوی چې واپسې کې تللو نو دوی په خپل پسې د دنیا نه رخصت شول هغه هم د دنیا نه لاړ الله پاک دوی په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي شیخ ادریس ته هم د الله پاک په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او دا 15 مولیان چې دنو د دنیا نه رخصت شوي دي دوی هم چې دنو شهادت او ته ملاو شوی دی الله پاک دوی شهادت درجه ورکړي او دا چې دنو الله پاک دی وبخي ځکه چې جنازې راغلو دغه نه پس چې دنو دوی هم د دنیا نه رخصت شوي دي پرون په خیبر پښتونخوا کې قیامت تیر شوی دی او ټول خلکو په شرکت کړی دی په تاریخ کې په اول ځل داسې جنازه وشوله ډېره غټه جنازه وشوله ځکه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی د 44000 نه زیات د مدرسو طالب علمانو ته چې دنو سبق ویلی دی او دا چې دنو غوښت شاګردانو د شیخ ادریس صاحب هغه چې دنو ټول په سیدي خپه وو چې تاسو سوچ هم نشئ کولی تقریبا 68 کسان تقریبا په غټین کې په مدرسه کې پسې چل شوی امبولانس ورته ودرول وی هغه چې دنو هسپتال ته منتقل کړو پرون چې دنو یو قیامت تیر شوی دی او دا 15 مولیان چې ما چې تاسو د کوم نمونه یاد کړل دا به هم د دنیا نه رخصت شوي